بسم الله الرحمن الرحیم. سلام. نور آغا نوریم د افغانستان د الکترونیکي زده کړو د انګریزي ژبې ښوونکی. د انګریزي ژبې د زده کړې د لړۍ 5م درس ته په خیر راغلاست. د نن په درس کې تاسو ته ترکیبي توري یا کمپاوند لیټرز وایو. په انګریزي ژبه کې ځینې توري په ثابت شکل نسته، لکه شین، غوین، قاف او داسې نور توري لپاره. نوموړي توري د دوو یا د دوو څخه د زیاتو تورو د یو ځای کېدو څخه لاسته راځي. دغه توري د ترکیبي تورو په نوم سره یادیږي. راځئ د درس پر لور باندې. کمپاوند لیټرز یعنی ترکیبي توري. لومړی د اس اچ ترکیبي توري وایو چې دا په شین باندې تلفظ کیږي. مثال په واش لغات کې واضح شوی دی. تاسو وګورئ هر کله چې تاسو د یو لغات په پای کې یا منځ کې اس اچ یو ځای ولیدل، هلته به تاسو هغه په شین باندې تلفظ کوئ. اوس مثال دا سره کوم تلفظ کوو؟ واش، معنا پریمینځل. واش، 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 واش. دوهم سی اچ، دا په چ باندې تلفظ کیږي. هر کله چې مو په لغاتونو کې د سی اچ توري یو ځای ولیدل، دغه ته ترکیبي توري یا کمپاوند لیټرز ویل کیږي. دا به تاسو په چ باندې تلفظ کوئ. مثال په چیر لغات کې واضح شوی دی. تاسو ورته وګورئ. چیر لغات کې سی اچ راغلی دی. دا سره کوم وایو؟ چیر، معنا چوکۍ. چیر، چیر، چیر. دریم د کا اچ ترکیبي توري دی چې په خې باندې تلفظ کیږي او د خان په نوم کې یو مثال واضح شوی دی. هر کله چې مو د نوم په سر کې کا اچ ولیدل یا مو د خان نوم لیکي کا اچ یو ځای کې دا د خې आवाज ورکوي. څلورم ترکیبي توري چې دی هغه د جی اچ دی چې دا د غین आवाज ورکوي. مثال د غلام په نوم کې واضح شوی دی. تاسو د غلام نوم ته وګورئ. جی اچ په سر کې راغلی دی، غلام. پنځم ترکیبي توري چې دی هغه پی اچ دی چې په عربي ف باندې تلفظ کیږي او مثال په فوټو لغات کې واضح شوی دی. تاسو ورته وګورئ. دوه لومړني توري چې دی هغه پی اچ دی. فوټو معنا انځور. فوټو نه وایو، فوټو، فوټو، فوټو. شپږم د ټي آی او ان ترکیبي توري دی چې دا په شن باندې تلفظ کیږي یا په شن باندې ویل کیږي. مثال په سټیشن لغات کې ښه واضح شوی دی. تاسو وګورئ د دې لغات په آخري برخه کې شن استعمال شوی دی. نو دا کوم وایو؟ سټیشن، معنا تمځای. سټیشن، سټیشن، سټیشن. هر کله چې مو داسې لغاتونه ولیدل چې په پای کې ټي آی او ان و، هغه به په شن باندې تلفظ کوئ. اووم هم د ټي یو آر ای ترکیبي توري دي چې په چړ باندې تلفظ کیږي یا په چړ باندې ویل کیږي. مثال په پکچر لغات کې ښه واضح شوی دی. تاسو اخرنۍ برخې ته وګورئ. ټي یو آر ای دا موږ سره کوم تلفظ کوو؟ پکچر، معنا انځور. پکچر، picture، picture. اتم ترکیبي توري چې دی د اس آی او ان، دا ترکیبي توري دی چې په ژن باندې ویل کیږي یا په ژن باندې تلفظ کیږي. مثال په کنفیوژن لغات کې واضح شوی دی. کنفیوژن اخري تاسو برخې ته وګورئ. اس آی او ان. هر کله چې د یو لغات په پای کې اس آی او ان راغلل، هغه به تاسو په ژن باندې تلفظ کوئ. کنفیوژن معنا وارخطایي، ګډوډي. کنفیوژن، کنفیوژن، کنفیوژن. نهم ترکیبي توري چې دی د ډي یو دی چې دا په جم باندې تلفظ کیږي، چې دا اکثره وخت د کلمو په منځ کې راځي. تاسو د ایجوکیشن مثال ته وګورئ. په دې کې ډي یو راغلی دی. ډي یو دا سره کوم تلفظ کوو؟ ایجوکیشن. ایجوکیشن معنا تعلیم. ایجوکیشن، ایجوکیشن، ایجوکیشن. هر کله چې مو د کلمو کې ډي یو ولیدل، هغه به په جم باندې تلفظ کوئ.
لسم ترکیبي توري چې دی هغه د CIAL یا په شل باندې تلفظ کیږي یا په شل باندې ویل کیږي. مثال یې په سپیشل لغات کښې واضح شوی دی. تاسو ورته ګورئ CIAL په پای کې راغلی دی. دا څه رقم تلفظ کوو؟ سپیشل معنا خاص یا ځانګړی. سپیشل 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 سپیشل. 11 او 12 دواړه TH دي خو په بیلو بیلو تورو باندې تلفظ کیږي. لومړی TH په ذال باندې تلفظ کیږي چې مثال یې په father لغات کښې واضح شوی دی. تاسو ورته ګورئ زه به درته تلفظ کوم تاسو زما سره یو ځای ووایاست. father 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 معنا پلار. تاسې خپل د ژبې څوکه یعنې د ژبې سر راوړئ د دواړو غاښونو د پورته او لاندې غاښونو ومنځ ته راوړئ. father father په دغه وخت کې زال ته ورته یو قسم آواز راوځي. father 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 father. په دغه وخت کې به تاسې په زال باندې TH تلفظ کوئ. زال باندې نه بلکې زال ته نږدې آواز باندې به تلفظ کوئ. 12 هم د TH ترکیبي توري دی چې دا په ث باندې تلفظ کیږي. مثال یې په 3 لغات کښې واضح شوی دی. تاسو ورته ګورئ. دلته موږ د پورته په رقم باندې نه وایو چې 3 یا په زال باندې تلفظ کو. دا په ث باندې تلفظ کیږي. 3 3 3 3 معنا درې. 1 2 3. د نن ورځې د 12 ترکیبي تورو درس و چې په 5م درس کښې مو تاسو ته 12 ترکیبي توري تدریس کړله. هر کله چې تاسې په کتابونو کې په مجلو کې په هر ځای کې لغاتونه وینئ ترکیبي توري راغلي دي تاسې هغوی باید په دغه ډول باندې مراعات کړئ او په دغه ډول باندې تلفظ کړئ. کوم چیرې دا درس د کړی وي انشاءالله او تیر درسونه مو هم تعقیب کړي وي چې د انګریزي ژبې الفبا आवाज درونکي توري بې آواز توري نیمه آواز درونکي توري او ترکیبي توري په کوم ډول باندې تلفظ کیږي او په کوم ډول ویل کیږي انشاءالله تاسې به د ریډینګ پر مهال باندې کوم ستونزه ونه لرئ. یعنې دا مو د ریډینګ پر مهال باندې ډیره مرسته کوي. هیله ده چې زموږ نور درسونه هم را سره تعقیب کړئ او زموږ سره یو ځای واوسیږئ. یوه هیله مو بله دا ده چې زموږ د یوټیوب چینل در سره سبسکرایب کړئ او د فیسبوک پاڼه در سره خوښه کړئ او سی فرسټ یې کړئ. هر کله چې نور ملګرو غوښتنه د انګریزي ژبې د زده کړې وکړله هغوی ته هم د دغه درسونو یا ادرسونو لینکونه ورکړئ. ډیره مننه. ژوندي اوسئ.